لله وبعد. سورة عبس ددي دريم نم دي سورة السفرة، أو ددي دريم نم دي سورة الصاخة، أو ددي سلورم نم دي سورة الأعمى. زكي چه دا اولنی آیتونه دا عبدالله ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ببارک نازل شوی دی چه آغا رونو پا دی که 200 آیتونه دی او مکی دی او باعتبار نزول دا سلیرشتم سورت دی 24 نمبر سورت دی. پا دی که دا قرآن طرف تا دا دعوت ورکولو حقیقت انداز بیان شوی دی او سوک چی دا غینا فائدہ لی دا غی عزت، او سوک چی دا دین مخ اڑی دا غی ذلت پاکی بیان شوید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولا تندی تریوکو او مخی وگرزو. دلتا شان نزول کی دا واقعہ دلتا مشہور دا چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ورز دا قریش دا بازو مشرانو سرناسو چه امید داو چه دوی با اسلام قبول کی. نو دا غوی سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگیو دی که عبداللہ ابن مکتوم اغلون صحابی اگر آگا دا مخ کی اسلام قبول کرو. نو دا باز تا پوسون شروع کرو. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خوشحال نشو، اگر دا غخته چی دی ٹیم کی دی دا سوالونا پریده و دا موقع مال را کی جزا دی کسانو سر خبر ہوکم که اللہ دوی تا ہدایتو کی او دی خواستیم خپل ملگره دی بیابو سر خبر ہوکو. اللہ زورنا ورکڑا خوا، اللہ زورنا ورکڑا چی تالا دیسی نو کول پکار. او بیابا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انس ابن مالک ہوئی کن وی کل چی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابن مکتوم ولیدو نو دیر عزت بے کو دا بیوی وی دا دا ببارکی خو اللہ مونگل زورن را کرده دا چی دیسی بنکی. او دے دا خدیجی رضی اللہ عنہ دا مامازویو دا مامازویو او پا اولنو زڑو مسلمانانو کیو. نو اللہ وی عبس و تولا تندی تریوکو او خپشو سوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان جاءه الاعمى دا دی وجن چراغی دا تڑون علون دغه صحابی دی. وما يدريك لعله يزكى او سشی پوکڑی تا چی کیدی شی دی بپاک شی کیدی شی دی دی دلاسا دا غلط اخلاقنا غلط خوین پاک شی نفس پاک شی زڑے پاک شی او يذكر فتنفعه الذكرى یا بنسیت و آخری نفاید بورکی ورت نسیت. اما من استغنا ہرچی اگر سوک دے چیزانی بے پروائی کڑے دے سوک دی دا مشرکان دا مکی فانت له تصدى نتاغت زان پیش پیش کے. وما علیک الا یزکا او نشتی پتا باندی سگونا چی آغزان نپاکی. اللہ تعالیٰ دی تپوسو نکی کوئی منل سیدہ کوئی نمنل اما اللہ تعالیٰ تپوسو نکی. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى او ہر چی آغا سوک دے چراغی تا چی مندی وہی دقا صحابی دے وَهُوَ يَخْشَى وَغَيْرِگِ دَلَّانَا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا نو تداغ نزان غافل کے اغت توجہ نور کے. کلا ہچری دسین دا پکار انہا تذکرہ یقینا دا آیتنا نصیحت یا بازوی دا قرآن نصیحت. قرآن نصیحت تے خلقو تبینو چی سکتم خوال رازی. فمن شاء ذکرہ نو دا چاچی خوخی دا دین دی عبرت واخلی که سوک نصیحت اغسطا گواری نو دا قرآن ندی نصیحت والی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مکتوم پر اتلوگ ردید اللہ سنی دے خبر شوی چاق مالدارانو سرناسو
په دې چې هغه دا سوچ چې دا غټ خلک دي که دوی ته الله هدایت وکړي غټ کار به روان شي. د خپل ملګری دی بیا به ورسره خبره وکړو. خو الله بیا هم زوره نه ورکړه چې نه چې هر څوک د مجلس له راغی نو بیا هغه له توجه ورکړه، که غریب دی که مالدار دی که زورور دی او که هر څوک دی. فی صحف مکرمه لیکلی شوی دی په پاڼو عزتمنو کې، د قرآن په پاڼو عزتمنو کې لیکلی شوی دی چې هغه پاکي دی، هغې له څوک لاس نشي وړلی. لا یمسو الا المطهرون تیر شوي سورة الواقعه کې. بأیدی سفر په لاسونو د لیکونکو ملایکو کې دي، کرام برره چې عزتمن نیکان دي. او ځکه حدیث کې راځي الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، څوک چې قرآن لولي او الله وله مهارت ورکړی، مع السفرة الكرام البرره، نو دی به د عزتمندو ملایکو سره یي، الله به د حشر د هغوی سره کوي. قتل الانسان ما اکفره، هلاک دې کړی شي انسان څومره لوی کفر کوونکی دی. یا دا چې لعنت دی په انسان باندې، هغه چې منکر دی د آخرت، ما اکفره ما اشد کفره، یعنی څومره سخت کفر کوونکی. سوچ نه کوي د دې ته من ای شیء خلق، د څه شي نه الله پیدا کړی دی، من نطفة د نطفې نه، خلقه فقدره الله پیدا کو بیا یې اندازه کو، یعنی دلی هر څه په اندازه ورکو، رزق، عمل، عمر. ثم السبیل یسره، بیا لار د راوتو یې ورته اسانه کړه، یعنی د مور د خېټې نه راوتی د ماشوم ته اسان کړو. بعضو لا دا ویلی دي وی ثم السبیل یسره، بیا لاره دته اسانه کړه، یعنی هره لاره ورته وښوه. او دا هم صحیح ده، لکه سورة الانسان کې وختي تیر شو که انشاءالله دوه لارې ښوري، نو دته هم هره لار وښوه. ثم اماته فاقبره، بیا یې مړ کو نو قبر ته یې بوتو. دا هم د الله نعمت دی چې د انسان له قبر کې ځای ورکړی. د نورو مذهبونو والا ته وګوره څه څه ورسره کوي، څوک یې سیزي او څوک یې غزاري او څوک یې څه کوي او څوک څه کوي. پوره بټۍ والا جوړه کړې وه په یو ویډیو کې ما کتله، خلک یې پکې سیزل، او څوک یې مارغانو ته پرېږدي او څوک څه کوي پته نشي. خو دغه طرفونو والا دي د چای نه د خوا و شا ملکونه یې شکلونه هغې شانو چې دا مړي دی ساتلي دي، او وخت په وخت په هغه باندې هر سړی خپل مړي باندې چې دی نو د قبر نه راوچتوي. کال کې یو څو ورځې دي راوباسي او په یې خوشبو لګوي او دوایي لګوي او ملاقات ورسره کوي او بیا یې ږدي او بیا یې راوباسي او بیا یې ږدي. نو د الله شکر دی چې موږ ته دا دین اسلام را نصیب کړی. مړی زموږ ښه په حیا او په عزت سره خوندي شي. اوس که دی هر څه ورسره کېږي خو بهر خلک دی نه دي خبر، نو په پرده کې شو. ثم اذا شاء انشره، بیا کله چې وغواړي الله را پورته کوي د لره، چې کله یې وغوښت. ګوره که چېرته انسانان بهر پراته نو څه عجایبات به موږ لیدې او څومره به دا خلک بیا شرمېدې. نو الله رحم وکړو چې په پردې کړو. بیا به یې راپاسئ کله هیڅ چرې داسې نه ده پکار، یعنی هیڅ چرې داسې نه ده. لکه دا مشرک وایي چې د الله چې کوم حق دی هغه ما ادا کړی دی او په ما څه نشتي او زه سپین باز یم او ما هر څه پوره کړي دي. الله وایي داسې نه ده. لما یقضي ما امره، تر اوسه پورې د نه دی ادا کړی هغه حکم چې الله ورته کړی دی، یعنې د اوسه پورې لا څه نه دي کړي. فلینظر الانسان الى طعامه، نو ودې ګوري انسان خوراک خپل ته،
أنا صببنا الماء صبا یقینا منگ را توی کڑی دیوبا پرای توی ولو سرا ثم شققنا الأرض شقا بیا سیری کڑی دا منگ زمکا پا سیری کولو سرا فأنبتنا فيها حبا نورا زرغنی کڑی دی منگ پاگی کی دانی وعنبا وقضبا او انگور وانگولی وزيتونا ونخلا او خنا كجري وحدائق غلبا او باغنقا وفاكهة وأبا او ميوا او قيا وفاكهة وأبا دا ټول نعمتونه ذکر شو چې دا الله در کړي دي دا روزي عرض دا ټول د څه د لاسه د باران د لاسه نو چې کوم باران د لاسه الله رب العزت دا ناشنا میوې او رزقونه ورکوي هغه رب د انسانان به هم راپاسي دقه شان څنګه چې د دانې او د میوې د ځمکې نه راوویستې او حدیث کې ور حدیث راځي چې د انسانان چې د قبرونو راوځي الله به باران راوروي هغه باران سره به دوی د قبرونو نه راوځي د قیامت نښې چې موږ ذکر کول هلته موږ دې تفصیل بیان کړی متاعا لکم ولانعامکم د پاره د فایدې ستاسو او د څاروو ستاسو فإذا جاءت الصاخة نو کله چې راشي غوږونه کڼونکي شپېلۍ الصاخة هغه چغې ته ویل کېږي چې غوږ ورسره کوڼ شي نو دلته مراد د اسرافیل علیه السلام پوکې دی په شپېلۍ کې یوم یفر المرء من اخیه په هغه ورځ به تښتي سړی د خپل ورور نه و امه و ابيه او د مور او د پلار خپل نه و صاحبته و بنيه او د ښځې خپلې نه او زامنو خپلو نه ټول به د یو بل نه تښتي او رور یې پکې مخکې به دې ذکر کو ځکه چې رور باندې سړی ډېر نازېږي نو دقه رور نه به دې تښتي ولې به دا ټول د یو بل نه تښتي لكل امرئ منهم يومئذ شأن یغنیه د پاره د هر سړي به د دوی نه په دغه ورځ یو حالي چې بې پروا کړی به یې دی د بل نه به مصروفه کړی هر سړی په خپل غم کې دی وجوه يومئذ مسفرة بعض مخونه به په دغه ورځ رڼا والی ضاحکة مستبشرة خندیدونکي به یې خوشحاله به یې ووجوه يومئذ عليها غبرة او سمخونه به په دغه ورځ په هغې باندې غباري دوړه به پې ترهقها قتره د پاسه به راغلی په هغې باندې توروالی د ذلت کله مخ د غم د لاسه هم تور شي که نه غمونه سړی نه توروي توروي نو د دوی دا مخونه به د غم د لاسه خړ شوي تور شوي به اولئک هم الکفرة الفجرة دا کسان هم دوی کافران بدکار دي دا بعض کسان سبو مو خصوصو پیری ویا خصوصا د مازیګر په درس کې دا وختي طور چې کم کینی په مخه نه دوی قرآن نه راغلي نن خو راوالي داسې هم لنډ صورتونه اخري چې صورت به مې زده کړي ترجمه به مې زده کړي نو دا زمونږ د بعضو کسانو ته ګرانه شوې ده قرآن به څنګه راغلو حالانکې د اخري لنډ صورتونه چې دي دا په مانځه کې موږ وایو او اکثر اورو نو چې دومره چې موږ ته خو تلاوت راځي څه نه څه ترجمه سړي ته معلوم وي نو چې د مازدیګر بانګ ووایي نو بیا هغه دنیا پسې چې کوه منډه دا موږ ته معلومه ده څومره محنت کوو
د ماښام بانک چې ووایي نو د دین دپاره هم څه کوشش کوئ لږ خیر دی خفه نه شي او دا سخته څه وکړئ سخته برداشت یې کوي دا قرآن نیول دا ډېر ګران دی دی ډېر وزن دی دی ډېر وزن دی په لاسونو دړله ولي او نظر ورسره ښه کېږي برکت په ژوند کې راځي هغه موبایل تباهي وکړه د دین د ایمان د غیرت د پیسو د پښتو هر څه نه اخلاص کړو په مخ یې دقه نیولې بل یو کس حرم کې ویډیو کړې د مکه کې عربی او چې ته ماښام لمانځه نه بعد دغه څه ټیم ناست و ګیر چاپېره د موبایل دې چلولی وي دا زموږ ژوند دی په حرم کې ورب الکعبه یعنی 2-3 منټه ویډیو ده ټول خلک په موبایلو کې لګیا دي دومره خفه شوم والله سخت خفه شوم دا زړه مې انتهایي خفه شو داسې ګیر چاپېره تاو کړی خلک ته نه دي خبر او هر یو که پروت دی موبایل ګوري که ناست دی موبایل ګوري و دا پته چې قرآن ګوري داسې به کې مو چې قرآن به یې کتو موږ بدګماني نه خو دا هم نه وایي چې ټولو قرآن کتو موبایل موږ دې سره ورسو چې دا پرېږده جومات دا خو عام کورونه د الله پرېږده حرم پاتې نه شو زه آخر دې مصروفیاتو ته او دې دغه ته حیران یم چې سړی په جومات کې موبایل راوباسي او هغې ته ګوري چې دې کې به څه دې کې به څه او قرآن د الله چې کله خبره راشي بس بیا راغسته موږ ته ګران شي حالانکې دا کتاب دی چې یو روایت کې راځي او یو اثر کې راځي چې په دې کې ستاسو عزت دی او په دې کې ستاسو د نصیحت خبرې دي او موږ هغه حدیث بیان کړی چې په دې سره الله ډېر قومونه اوچت کړي دي او ډېرې ذلیله کړي او انشاءالله د الله نه مې دا امید دی دا چې کله الله ته مخامخ شو د قیامت په ورځ که نه بیا به تاسو ته هم پته ولګي او ما ته هم پته ولګي چې را موږ چې را لږ وخت قرآن له ورکړی او دا څومره فایدهمن او ارمان چې موږ ټول ژوند ورکړی او دا دلته موږ سره د راستین دا یو څو وخت دی یو څو د شمار ګنټې دي حسابوي بلکې منټونه دي د اوس نه حسابوي سبا پورې بیا ختم قصه بیا هر سلام دا بازار د آخرت دی دا بازار همیشه دپاره نه یې لګېدلی تا ته دا به ختم شي او چې چا پکې څه اخیستو هغه اخیستی دي موږ په چا زور زبردستي خو نشو کولی راځي چې به دا سره پاسه 2 میاشتې به لګیا ومه چې لیکا جواب راکا قرآن راواله دا زه ستا د فایدې دپاره لګیا وم که دې کړي یو اوس به څه نه څه ځان سره ویسي چې دې نه یې کړي هم ډېر ښه کار دې کړی چې نه یې دې کړي ما ته خو څه نقصان را ونه رسي که نه خپل نقصان وي سره پاسه 2 میاشتې سړی کښېني او دې څه یې زده نه کړي لوی عمر دی ګورې سره پاسه 2 میاشتې لږ عمر دی ډېر لوی عمر دی ډېر او بیا په روژه کې یعنی څه د پاسه 4 ګنټې روزانه ته کښېني او تا څه ویې نه وړو څه ووایم ته اوس دې ته ګټه وایې که تاوان یاره حاجي صاحب ته پکې د ټول نه تکړی ماشاءالله زه پرون مې دې ملګرو ته ووي چې دا مشران چې د درسونو کې موږ سره کښېني یوازې د دوی دا ناسته د دوی دا شرکت د دوی دا بیدار کېناسته د دوی دا جواب ورکول دا لکه غر یو څو مشران موږ سره درس کې کښېني زموږ په زړه خوشحاله او ډاډی او هغه ځوان باندې به څه کوي چې په سره ځوانۍ کې سرې دې طرف ته وړي او دې طرف ته وړي ته به وایي چې یا الله دغه دې راولیدو او دغه دې راولیدو او په هغه ځوانۍ به څه کوي چې کله وایي په ملا مې دړله او کله وایي په خپه مې دړله او کله په سر مې او کله په خوب بعض وایي خوب را باندې زورور شو نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي مقصد د خبرې دا و چې قرآن سره رابطه په هره طریقه جوړول پکار دي روایله ویې ګوره بلکې زما خپل ځاني دا تجربه دا زه نه یم چې قرآن کې تلاوت په موبایل کې تلاوت کول دا د دې اجر نشته دې اجر شته بلکل لکه ته چې مصحف کې تلاوت کوي خو د قرآن خپل برکت دی ځکه بل زما ملګرو ته وایي زه ګورې په کمپیوټر کې ځان سره
کتابونه هم نه ساته د مطالعې دپاره. یعنې اکثر نن سبا علما دعات چې د هغوی سره په زرګو کتابونه ځان سره هارډ ډسک او یو شي کوي، زه نه یې ساتم. زه کتاب ځان له راوړم چې دا وګورم، زما په ذهن کې نقشه کینی. سبا له دا کتاب چې موږ وګورو که نه نو د الله په توفیق سره ټول د الله رحم. سبا لکه نور څه نه خو دا ماته یاد هغه نقشه چې دا مسله دغه عالم په دې پاڼه کې داسې ذکر کړی و، یا خو دې طرف ته و یا دې ته و یا بره و یا کته وه. نقشه زما ذهن کې ناست دی، نو چې موبایل کې کمپیوټر کې زه وګورم زما ذهن کې څه نقشه کینی. بل سبا له داسې ووایه دا موبایل एकदम ختم شوې، ځه بیا علم ټول لاړ په څه کې، په موبایل کې او په لیپټاپ کې، بیا په هغې پسې ګرځو چې اوس یې الله لیپټاپ او انټرنیټ بیا شته. اوس که دا انټرنیټ ختم شي نه بیا خو هر څه لاړو که نو دې مصحف کې د تلاوت خپل برکت دی، دې ته کتو کې خپل برکت دی. د دې نه ځان مه بېزاره کوئ. تاسو ته ما ویلو زما یو استاذ ما ته دا نصیحت کړی، ما ته وی قرآن خپل ملګری کا. ما یې څنګه؟ وایي ځان سره همیشه ساته، ګاډي کې، لاره کې، جومات کې، مدرسه کې، جامعه کې، هر ځای کې. اوس هم ما سره قرآن پروت دی، دومره وړوکی قرآن ما دې جیب له اخیستی، اوس هم ما سره شتي، هغه تاریخ هغه نوم هر څه پې ما لیکلي او ما سره په مخه دې جیب کې پروت و. ما ته وایي دا ملګری که خپل. نو دلته سړی نه او په روژه کې او تا ته داسې ګوره نو دې په ځای ښه نه دی چې دغه راوالي دا قرآن تلاوت به هم صحیح شي، ترجمه به یې زده کړي. نو خو موږ خو هم دقه وایو که چې راوایلی چې پوه شي. دا ځای دې دپاره چې خلک یې څه کړي پوه شي. دا خو د چې یو سړی پوهه وي نو خو پوهه دی، خو موږ لګیا د څه دپاره یو چې دا ناپوهه پوهه شي. د دې دپاره موږ وایو. سورة التکویر دې ته سورة اذا الشمس کوورت هم ویلی کېږي. حدیث کې راځي، امام ترمذي راوړی دی، عبدالله بن عمر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه رأي عين. که څوک دا غواړي چې قیامت ته وګوري لکه په خپلو سترګو چې اینی، نو دی د سورة اذا الشمس کوورت وی، ورپسې دی پسې دی وی اذا السماء انفطرت، او بیا بل دی وی اذا السماء انشقت، او دا درېونه بدن راځي. نو دا سورتونه چې ووایي لکه ته چې قیامت په خپلو سترګو وینې. په دې کې یو کم 13 آیتونه دي، مکي دی، په اعتبار د نزول وم صورت دی. موضوع واضحه ده چې دې کې قیامت احوال هغه بیان شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس کوورت، کله چې نور راتاو کړی شي، راتاو به کړی شي. یو معنی دلته کوورت کله چې به بېنوره شي، د نور دا رڼا به څه شي ختمه به شي، او بیا به راتاو کړی شي، نو بیا به غزار کړی شي. نو ځکه بعض علما دلته ترجمه کوي راتاو به کړی شي، غزار به کړی شي، بېنوره به شي. دا ټولې خبرې صحیح دي. واذا النجوم انکدرت، او کله چې ستوري بېنوره کړی شي. انکدرت یو معنی انتثرت، خواره به شي، ذره ذره به شي، ختم به شي. د دنیا دا نظام به ګوره ټول درهم برهم شي چې کله قیامت راځي. واذا الجبال سيرت، او کله چې غرونه روان کړی شي. واذا العشار عطلت، او کله چې د لسو میاشتو بلار بې اوښې ازادې پرېښودې شي. عشار په عربۍ کې هغه اوښو ته وایي چې هغه د لسو میاشتو بلار وي، او دا قیمتي اوښي، یعنی مالک په دوی باندې سخت مینی، خو دا ورځ به دومره سخته چې دا به پرېښودی شي. دا ټول هغه وخت چې اول پر قیامت راشي. واذا الوحوش حشرت، او کله چې زناور راجمع کړی شي. مخکې بحث شوی دی که نه چې دوی به هم ولاړ. بعضو آثارو کې راځي وایي دا زناور به سر اوچتۍ لګوي ولاړ وی، او وی به چې نن یاره نن په پیریانو انسانانو باندې سخته ورځ ده،
او دوی به الله دې دپاره راوستي چې یو خو الله خپل زور راښکاره کوي بل دا چې بدل د دوی دپاره والي که چا سره زیاتې شوی. وإذا البحار سجرت او کله چې دریابونه اور بل کړی شي بیا به ورسره څه کي جهنم ته به توی شي. وإذا النفوس زوجت او کله چې روحونه یوځای کړي شي. دې دوه مطلبه دي. کله چې روحونه د هم صفتو سره یوځای شي بېدینه د بېدینه سره دینداره د دینداره سره مشرک د مشرک سره دي. دویم وإذا النفوس زوجت او کله چې روحونه یوځای کړی شي د بدنونو سره خلک به راپاسي که نه. وإذا الموءودة سئلت او کله چې د ژوندۍ ښخې شوي جنۍ نه تپوس وکړی شي بأي ذنب قتلت چې په کومه ګناه وجلی شوې ده. وإذا الصحف نشرت او کله چې پاڼې خورې کړې شي پاڼو نه مراد عمل نامې دي. وإذا السماء كشطت او کله چې اسمان نه پوستکی وویستې شي د اسمان به بدلیږي او دا به راوبهیږي تیلو په شان. سورة الرحمن او نورو سورتونو کې دا باز شوی. وإذا الجحيم سعرت او کله چې جهنم بل کړی شي. وإذا الجنة أزلفت او کله چې جنت رانږدې کړی شي رانږدې کړی شي جنتیانو ته ځکه چې ورځي وه. وعلمت نفس ما أحضرت پوهه به شي هر نفس په هغه عمل چې حاضر کړی هر نفس به د خپل ځان پته ولګي. فلا أقسم بالخنس نو خامخه قسم خورم زه په پټېدونکو ستورو باندې. الجوار الکنس چې روان دي الکنس کاره کېږي د شپې ستوري خو هر وخت نه ښکاره که نه خپل وختونه نو پټېدونکي وي خنس بیا روانې خپلو ځایونه دي نو الکنس بیا راښکاره کېږي. واللیل اذا عسعس او قسم دی په شپه باندې کله چې شاکي. بعض مفسرین وایي کله چې مخ راواړی او د دواړه معنی پکې شتي. والصبح اذا تنفس او قسم دی په سحر باندې کله چې سا واخلي. دا قسمونه ټول د څه دپاره إنه لقول رسول کریم یقینا دا قرآن خامخا وینا د پیغمبر د چې عزتمند دی. څوک دی؟ جبریل علیه السلام. سورة الحاقه کې هغه څوک و؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. انه لقول رسول کریم زموږ پیغمبر ته مراد دلته جبریل علیه السلام مراد. والصبح اذا تنفس او سحر چې کله سا واخلي مطلب چې کله راشي چې کله سحر راوخیږي. والصفات بیانیږي د جبریل علیه السلام. ذي قوة خاوند طاقت دی عند ذي العرش مکین پنیز د مالک د عرش باندې مرتبې والده معمولی څوک نه دی ګورې طاقتور دی او الله ولا مرتبه هم ورکړې ده. مطاع ثم امین منلی شوی دی په هغه ځای کې او امانتګر دی. کوم ځای کې منلی شوی؟ اسمانونو کې ځکه چې مشر د ملایکو دا دی. مشر د ملایکو هغه جبریل علیه السلام. بل دا چې امانتګر دی خیانت یې نه دی کړی څه چې ول الله ورکوي هغه دی صحیح را رسي. او دا یاده کوي چې څومره انبیاو ته چې وحي راغلی ده هغه جبریل علیه السلام راوړي ده. نو د دې نه اخوا بل څه عزت دی او چې لا دومره لویه مرتبه ول الله ورکړې ده خو دا هم څوک وکړ نو زورور سړی په کار دی زورور مخلوق په کار دی که نه. دا وحي د هغه ځای دلته رسول ګران کار دی الله وایي زورور دی. بیا
چې قدرمني شانی الله وی قدرمن دی، نو چې امانتګري الله وی امانتګر دی. وما صاحبكم بمجنون، او نه دی ملګری ستاسو لیونی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادی سند د قرآن ذکر کی چې دا روغ رمټ سړی دی، د جبریل علیه السلام نه قرآن اغستی دی. نو که څوک چې ملاقات یې شوی دی سو الله ویاو ولقد رآه بالافق المبین، او یقینا دلیدلی دی دغه جبریل په غاړه د اسمان ښکاره کې. کله یې لیدلی و دا؟ په مکه کې اول ورځو کې، دا وحي د ابتدایي ورځو کې د اسمان په کنارو کې په خپل اصلي شکل کې لیدلی. الله وی ملاقات هم شوی دی. وما هو على الغیب بضنین، او نه دی دی په وحي باندې بخل کوونکی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادوي چې دی ګوره بخیل هم نه دی، څه چې ورته الله ورکړي هغه تاسو ته بیانوي. وما هو بقول شیطان رجیم، او نه ده دا وینا د شیطان رټلی شوي. فأین تذهبون، نو کم طرف ته ځئ تاسو؟ کم چې منکر دی الله هغوی ته وایي چې له تاسو د الله د کتاب نه او د الله د دین نه چېرته روان یئ. ان هو الا ذکر للعالمین، نه دی دا قرآن مگر نصیحت دی د پاره د مخلوقاتو. لمن شاء منکم ان یستقیم، د چا چې خوښه یې ستاسو نه چې بنېغه لاره روان شي، روان دي شي. که د چا نیغه لار خوښه یي روان دي شي. هسې د الله دا خبره ډېره مزه کوي چې غني ذات دی بې پروا که نه، که د چا خوښه یي روان دي شي او مزه هم دې شي کوي، ځکه چې زورور رب دی، نو هغه ته خو ستاسې ضرورت نشته چې ته به نیغه لار روان شي. وایي که د چا خوښه یي روان شي، که نه روانېږي نه دې روانېږي. الله له به څه نقصان ورکړي، الله ته خو څه نقصان نشي ورکړو. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، او نشي غوښتی تاسو مګر چې وغواړي الله، ځکه چې زموږ مشیت د الله د مشیت نه لاندې دی. رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی. سورة الانفطار، سورة الانفطار د دې بل نوم دی سورة اذا السماء انفطرت، او د دې بل نوم دی سورة انفطرت. 19 آیتونه دي کې مکی دی. قرآن کې ترتیب د دې 2 اتیا دی، او د نازلېدو په اعتبار سره هم 2 اتیا نمبر صورت دی. دې کې هم د قیامت باز شوی دی، مخکې ما تاسو ته خبره وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، کله چې اسمان وچوي. واذا الكواكب انتثرت، او کله چې ستوري ودوړيږي. واذا البحار فجرت، او کله چې دریابونه روان کړي شي. واذا القبور بعثرت، او کله چې قبرونه واله راپورته کړي شي. علمت نفس ما قدمت واخرت، پوهه بشي هر نفس باغ عمل چې مخکې لېږلی دی او وروستو یې پرېښی دی. خبره صرف مخکې د لېږلو نه ده، ګورې شاته هم تا نه پاتې کېږي، نو ډېر په احتیاط ژوند تېروه. داسې څه شاته پاتې نه کړي چې ته داسې نه ته په قبر کې پروت یې او میټر د ګناهونو د پسې سټارټ او داسې نه چې ته قبر کې پروت یې او چېرته تصویر او ویډیو او څه غلط څه دي مسلمانانو کې نشر کړي او چلیږي او چلیږي او تا پسې دغه در روان عذاب. ما تاسو ته قصه کړې وه که نه هغه یو کس چې هغه چېرته دا کم فحش ویب سایټ چې دي کې هغه اشتراک کړی د کالو که د 2-3 کالو
اوس حدیث قصه ما د عربي عالم نه 15 کالو او 15 د عربي عالم نه ما جمعې خطبه کې بخپله اورېدلې د هغه 15 کالو اشتراک وکړو نو بیا مالدار و نو دا غریبانان ملګري به ګیم ور واچول نو چې څه نوي تصویران راځي ویډیوګان راځي فحش فلمونه نو هغه به لکه دوی ته چې څنګه راځي به دې ټولو ته به ځکه چې پیسې ډکې کړي په دې کې دغه هلک مړ شو څه وخت بعد مړ شو نو بیا دې ملګرو او دې خلکو کوشش وکړو چې دغه اشتراک بند کړي او هلته کمپنۍ والا وایي چې هغه مالک چې شو دا یو مالک بندولی شي یو حل دا دی دویم حل دا دی چې پرې د 15 کاله وچلېږي پخپله وبند شي نو بیا بند نه شو هغه چلېدو 15 کالو پورې هغه تصویران او ویډیوګانې نشر کېدو کله ګوره داسې وشي نو دا فیسبوک او یوټیوب او دا ټیک ټاک خو یو قرآن باندې به ژبه پیړی ته ورته ولې وایي ژبه مې پیړه شوې چې دا ژبه څنګه پیړېږي وایي ژبه مې پیړه ده او دا ژبه چېرته په غیبت کې پیړه نه شوه چېرته بېدینۍ کې پیړه نه شوه چېرته په کنځلو کې پیړه نه شوه نظر مې چې وي کمزوری چې قرآن ته ګورو دا سترګې مې سوځي موبایل دپاره سترګه ونه سوځېده ټیک ټاک دپاره نظر کم نه شو سپین ګیري په شرمونو وشرمېدو که نه په دې انټرنیټ کې هغه درانه پښتانه چې هغوی به د خپل د کور د برګو ستر کو پښتنو به د کور د برګو ستر کو دلته چې کوم مشران نشته هغوی ته به پته اوس هغه پښتانه د کور ویډیوګانې کوي دننه دا زما جیوي د واده کمره او دا زما پلانې او دا علانې او دا علانې او یاره کړي به یې مې داسې کېدای شي زه ترې نه یم خبر چې د پښتنو پکې د ښځو ویډیوګانې هم کړي دا مې ښځه ده او دا پلانې ده او دا هغه ده او داسې به هم کړي پکې حال دغه طرف ته روان دی او که نه شي وبه شي نو دې کې چا ونه وي چې زه سترګې مې سوځي یا ستړی ښه که د پیسو دې ورته ووایي ما پرېږده که ما ورته ووایي چې الله په لار کې ولګوه دا کېدای جګړه را سره وکړي ښځه ورته ټلیفون وکړي به خرچه راولېږي مور غریبه ورته وایي دوايانې نشته پلار ورته وایي په هډوکو مې درد بچي وایي پیسې پکار دي سکول ته مدرسې ته دی وایي پیسې نشتې مزدوري نشته او دلته به ورځي دا کارډونه به د میاشتو ورځي 200 400 500 د نیټ دپاره دلته نه وایي چې پیسې نشتې نو خبره مې څه کوله شاته ګوره څه پرېږدي وګوره ورته نن سبا ما دا نیټ عام شوی دی که نور څه پېژنې که نه ما پکې داسې جاهل لیدلی دي چې لکه لیکل وله نه ورځي چې الف دوته ولیکو هغې ته لوړ وایي خو هغه هم وایي زموږ دا ویډیو شیر کېږي نه شیر ټکی ده مې زده کړی ته ورته دا شیر څه ته وایي ته خو ما بل په دې پوه او لایک او کمنټ او آی ډي او چینل او فالوورز دا ټکي هغه سړي زده کړو چې هغه الف ته لوړ وایي ولې ځکه چې شوق یې دی ورسره که ستا شوق د قرآن سره وی ته یې زده کولی شي او حالانکه الله وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر ما ګورې اسان کړی دی الله وایي قرآن نو خیال کوو داسې نه چې ته وایي چې د شیر بټن ده نور څه جاخه جوړه کړې او بیا قیامت پر ورځ به پښیمانې او قبر کې د بس حساب در روه لکه بس پکې پوهېږم نه او زموږ ملګری د هغه قصه کوله مونږ ته لګیا وایي زموږ اول پیر چې دا فیسبوک یې کولاو شوې که نه د هغه وخت کیسه ده نو زموږ دا خلک خو دوی ته د انټرنیټ وروسته تللی دی دنیا زموږ نه یو څو قدمه مخکې روانه ده مونږ اوس خبر شو چې انټرنیټ دی او دا دی او دغه دی خلک مخکې روان دي نو بیا زموږ دا خلک ورسره څه پوښتنې او کار کوي نو چې کوي بیا نو بیا که د ویښه کوي نو هغه چېرته دا فیسبوک یې نوي راوتې وي یو دی رور دی بل رور ته ویلي چې لکه ته ما ته د ابۍ تصویران راولېږه لکه په آی ډۍ باندې که نه په ورځو کې به دا اسکایپ چلېدو که تاسو ته یاد دي او دغه میسنجرې به وي چې 2 3
دا به چېرته دغه 2010 خواوشا خبرې دغه ورځو کې د فیسبوک خو مخکې راوته دغه ورځو کې خلک وپېژند نو د دې مشر ورور دې کشر ته ویلي که دا بۍ تصویران یو څو راولګي زه یې وینم دا موبایل هم دا کیمرو والا دغه ورځو کې زیاتې شوي بیا ده چې ته خپل فیسبوک کولاو کړی ګوري چې ګوري دا بۍ تصویران فیسبوک کې دي وی ټلیفون ورته وګوري الله دې غر که داسې دي وی تا وی چې راویلې که نه نو ابۍ غریبه په هوا کړې وه دا برکت د انټرنیټ دی حدیثې به د څومره ساده خلکو سره شي دا خو زه یو ملګري قصه وکړه څومره خلک به د دې د لاسه شرمېدلي د څومره درنو زنانو تصویران به د کور نه بهر ته وځي او د څومره خصوصي مجالسو ویډیوګانې به شي نو الله دې زموږ په حال رحم کړي مقصد د خبرې دا دی چې هر څه کې یاد یې کا صرف دا نه دي چې تا مخکې څه لیږلي دي حساب د هغه څه د سره هم کېږي چې شاته دي پرېښودي څه شی نشر کوئ تحقیق کوه معلومات کوه دینی مسله کې هم ګوره دا نه چې مخکې در خبره دیني راله او مخته لګیای نه تپوس وکړي چې آیا دا خبره صحیح ده دین کې او که نه چې راته نه ده معلومه د شیر کولو نه شیر کول ښه دي ځکه چې الله خو دې رانیسي نه که نه نو په دې کې احتیاط کوئ یا ایها الانسان اے انسانا ما غرک بربک الکریم څه شي دوکه کړې ته په رب خپل باندې چې عزتمند دی څه شي ته دې الله نه واړولې اخر په تا باندې څه شي اثر وکړو چې ته دې کریم عزتمند رب نه واړولې هغه رب الذي خلقك فسواك فعدلك هغه ذات چې پیدا کړی یې ته نو برابر یې کړې نو نیغ قد والی یې کړې ټول اندامونه یې دله برابر کړو ښایسته شکل صورت یې دله درکړو فی ای صورة ما شاء رکبک په کم یو شکل کې چې الله وغوښتل جوړ یې کړې ته کله هیڅ چېرې داسې نه ده پکار څه نه ده پکار کیدای شي بارک الله فیک یعنی دوکه کېدل نه دي پکار په دنیا په بل څه یا کله خو ده وویل چې لکه دوکه کېږئ مه داسې نه دي پکار نو کله بل دا چې هیڅ چېرې داسې نه ده پکار تکذیب د آخرت نه دی پکار ولې ځکه چې څه وایي بل تکذبون بالدین بلکې تاسو دروغجن ګڼئ جزا لره حساب کتاب نه منئ که نه او دا چې الله نه دوکه شو او په ګناهونو زړور شو نو ولې ځکه چې تکذیب د آخرت یې وکړو وإن علیکم لحافظین او یقینا په تاسو باندې خامخه حفاظت کوونکي ملائک دي کراما کاتبین عزتمن لیکونکي دي یعلمون ما تفعلون پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ یو خیر لیکي او بل شر لیکي نو د دې لیکلو به انجام روزي نتیجه دا ده ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان بخامخا په نعمتونو کې وان الفجار لفی جحیم او یقینا بدکار خلق بخامخا په ګرم اور کې یصلونها یوم الدین داخلیږي باغې ته په ورځ د جزا وما هم عنها بغائبین او نبی دوی داغینا غایبیدون کی وما ادراک ما یوم الدین او سپو کړی ته چې څه د ورځ د جزا وما هم عنها بغائبین دوی نه دي غایبیدون کی معنا د دې عذاب نه داسې وخت به نه راځي په جهنمیانو چې دوی د دې عذاب نه پناه شي هر وخت به په هغې کې
ثم ما أدراك ما يوم الدين بیا ویما سپو کړی ته چې څه د ورځ د جزا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا هغه ورځ چې اختیار به نه لري یو نفس د بل نفس د پاره د څه شي یو نفس بل نفس له څه فایده نشي ورکولی مګر دا چې الله وغواړي او د هغې تفصیل مخکې تیر شوی والامر يومئذ لله او ټول اختیار په دغه ورځ صرف د الله دی نو امر خو نن هم د الله دی خو په هغه ورځ پکې بل څوک نشتی چې د هغه امر دی وچلیږي سورة المطففین دي سورة التطفيف ويخا التطفيف تا أو بيطا أو دي سورة ويل للمطففين ملكي شپږ دیر شایتونه دي مکی دي باعتبار د نزول شپږ اتیا نمبر سورت په دې کې حال د خلکو بیان شوی دی د تللو په وخت کې نو څنګه چې تلی دنیا کې دي نو تلی په آخرت کې هم دي نو ځکه بیا د آخرت منازل او انجام هم بیان شوي دي د مؤمنانو هم او د مجرمانو هم امام نسائی امام ابن ماجه دا روایت راوړی دی چې عبدالله ابن عباس وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی مدینې ته نو مدینې والو به انتهایی دوکې کولې په ناب طول کې وی الله دا صورت نازل کو او ځکه د دغه علماو رای دا ده د بعضو علماو چې دا مدني صورت دی بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين هلاكت د پاره د کمی کونکو الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون هغه کسان دي کله چې کله پیمانه اخلي د خلکو نه نو پوره یې اخلي وإذا کالوهم او کله چې پیمانه کوي هغوی ته او وزنوهم یا تول کوي هغوی ته یخسرون نو کمې کوي په خپل نمبر کې پوره علي او د بل حق پوره نه ورکوي د الله نه ګوره یره په کار ده دا ناب طول کې کمې زیاتې سم ډېر شوی دی او دې باره کې ډېر روایتونه خو دا وخت مختصر دی چې کله یو امت یو قوم په ناب طول کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کمې زیاتې شروع کړی دی رب العالمین پې د عذابونو بارانونه راورولي دي زمونږ ترې خیال نه دی خو یو قصه ختمیږي او بله راځي یو ختمیږي او بله راځي کله سیلاب دی کله طوفان دی کله غریبي ده کله بدامني ده کله زلزلې دي او داسې پسې بیا ځه ته خو ورشه د خلکو حالات وګوره که نه دلته هم زموږ د خلکو دغه دوکې دړاکې شروع کړي په کاروبار کې دوکې د ټیکهدار سره دوکې د کپیل سره دوکې او داسې پسې بیا ځه او بیا راشي سوال کوي وایي په مال کې برکت نشته چې دا ولي برکت به د کوم ځای نه راشي بیا دا حرام د الله نه ویرېږي دا بیا په بچو باندې خورئ باز ښه او په مور پلار باندې نو دومره سړی ستړی کړي او انجام حرام ناب طول کې ګورئ چې کمې زیاتې ونه کوي ګورئ بعض پکې تله خراب پکې دي بعض پکې دوکې کوي کله تیلۍ بدلوي را بدلوي او کله او پوره یو 2-3 روپۍ د ګټه یا 10 روپۍ یې ګزه مجرم د الله حق د باندې شو او د دې بندم نو څه جواب به ورکړي الله ګوره الله یې د څه نه یارېدي ته غوږ کېدی که نه الا یظن اولئک ایا ګمان نه کوي دا خلک انهم مبعوثون چې یقینا دوی به راپورته کړی شي لیوم عظیم ورځې لویې ته
يوم يقوم الناس لرب العالمين هغه ورځ چې وبدرولی شي خلک ټول رب العالمین ته. الله وایي دا خلک د دغه ورځې نه هېري چې کله به خلک ټول ودرېږي چا ته؟ الله ته. بیا به څه جواب کړي؟ نو خلک به دوه ډلې کله هېڅ چرې داسې نه ده پکار. څه نه ده پکار؟ ناب تول کې کمی نه دی پکار. إن كتاب الفجار لفي سجين یقینا لیکل د نافرمانو په سجین جیل کې شوي دي. کتاب الفجار دا یو رجسټر دی چې په دې کې د جهنمیانو نومونه لیکلی شوي دي او هغه بیا په سجین کې دی. او سجین کوم ځای کې دی؟ هغه د دې اخري ځمکه چې ده اومه ځمکه دغې کې ده. وما أدراك ما سجين. داینا بعد الله وی وما أدراك ما سجين او سپو کړی ته چې څه دی سجین. خدي سجین ته بل سمځي روحونه د جهنميانو. کتاب مرقوم رجسټر دی لیکلی شوی. هسې ګوره د سوچ خبره ده. الله دې نه کي الله دې نه کي حکومت کې داسې بدبخته اوسي چې هغه رجسټر کې نومي ځکه چې رجسټر به تیار دی. کله چې دلته دنیا کې چاته سزا ورکړی کېږي جیل ته که نه نو د حکومت ته طرف نه پوره نومونه راشي. د پولیس او د دوی کار څه دی؟ صرف دغه کسان جیل ته اچول بس نور د برې نه نومونه راشي. نو رب العالمین وایي چې هر څه تیار دی. الله ته خو پته ده که نه نو الله ته خو انتظار ته ضرورت نشته چې زموږ عمل ته انتظار وکړي او بیا فیصله وکړي. الله ته د عمل پته او بس فیصله یې کړې. ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ دپاره د تکذیب کوونکو. الذین یکذبون بیوم الدین هغه کسان دي چې دروغجن ګڼي ورځ د جزا. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم او دروغجن نه ګڼي دغه ورځ مګر هر زیاتې کوونکی ډېر ګناهګار. دغه سړی دا ورځ دروغجنه ګڼي چې زیاتې کوونکی د الله د پولو نه اورېدلی دروغجن ګناهګار. اذا تتلى عليه آیاتنا کله چې لوستلی کېږي په ده باندې آیتونه زموږ قال أساطير الأولين ويدي قصيد پوخانو دي كلا هیچ چرید سند پکار. تکذیب نه دی پکار. آیتونو د الله ته قصې ویل نه دی پکار. اصل بیماری دا ده بل ران على قلوبهم بلکې زنګ راوستی دی په زړونو د دوی باندې ما كانوا يكسبون هغه کارونو چې دوی به کول. اصل کې څه چل شوی دی؟ زړونه یې زنګ شوي دي زنګ شوي. او د دې تفصیل کوم ځای کې تېر شوی؟ بقره کې کوم ځای کې؟ ختم الله على قلوبهم. هغه ځای کې تفصیل تېر شوی اقسام د سزاګانو چې الله زړونو له سزا څنګه ورکوي. یو طریقه دا ده کلا هیڅ چرې داسې نه ده لکه څرنګه چې دی وایي داسې نه ده. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون یقینا دوی به د رب خپل نه په دغه ورځ په پرده کې کړی شي. نو د دې نه څه معنی راووته مفهوم چې دیدن به د الله کېږي ځکه چې دلیل پسې دی دوی ته په پرده کې کړی شو که نه. معنی دا چې دوی په پرده کې کړی شو نو داسې مخلوق شته چې الله به ویني او هغه مؤمنان دي. الله دې موږ ته د هغه دیدن نصیب کړي او زموږ مور پلار ته دې الله دغه دیدن نصیب کړي. ثم انهم لصال الجحیم بیا یقینا دوی خامخا ننوتونکي دي جهنم ته. ثم يقال بیا به ویلی شي هذا الذي كنتم به تكذبون
دا هغه څه دي چې تاسو به د دې تکذیب کوو کلا هیڅ چرې داسې نه ده څه داسې نه ده دا دوی چې څنګه وایي داسې نه ده چې آخرت نشتی داسې نه ده نو تاسو واورئ الله وایي إن كتاب الأبرار لفي علين يقينا كتاب يا عملنا مدني كانوا خامخا فعليين كدا عليين كم زي كده وما اسمانك أو زي كده عبد الله بن عباس يكلا ده كعب نتبوسكو ده سجين باركي وهي الأرض السابعة سجين ده وما زما كده وفيها أرواح الكفار أو ألت ده كافران روحنا دي بدع عليين وتبوسيتكو وهي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين ألت ده مؤمنان روحنا مزي أو ده مؤمنان أغا ريجسترتي نوم بكي دي أغملت دي عملنا ميملت دي وما أدراك ما عليون أو سبوا كليتا چي سدي عليون كتاب مرقوم رجستر ديلي كلي شوي يشهده المقربون حاضري جاغيت نجدي كلي شوي اللاتا سوق دي ملايك بل سوق بكي قوتي نيشي والي ديس رجستر ندي چير دا نوم تلر كو دا بكي ورواچو دا نانا الله يغد ملايكو پلاس کی دي إن الأبرار لفي نعيم يقينا نيكان بخامخا فنعمتنكي على الأرائك ينظرون فپالنگونو باندې بي ګوري با فپالنگونو باندې با ګوري على الأرائك ينظرون پپالنگونو بی گوری با نو یو دا چی گوری با اللہ تا سن اشنا منظر بی چی پا دنگو پالنگونو ناسی و گوری اللہ تا او یا گوری با یو بلتا ذکر اللہ وی تعریف فی وجوہیم پی جنباتا پا مخونو داغوی کی نظرة النعيم تازگی د نعمتونو خوشحالی کله چې بسړي نعمتونه ډیر شي کن نو د مخې پړقیږي الله وی د هغوی د مخونو نه به پته لګي یسقون من رحیق مختوم سکولی کېږي به په دوی باندې د خالصو شرابو مهر والی شونه خالص شراب به پسکلی کېږي چې پاغي کې با خیره نه وي او دیسی لوخي وي دیسی پاک لوخي کې چې مهر به پې والی شوی یعنی د ده نه مخکې به چا نه استعمال کړی او معنی دا ختامو مسک مهر د هغې به مسک یا مشک به وي نو د دې یو معنی دا ده چې کله دوی دا شراب وسکي نو په آخره کې به لږ ګډون د هغې سره د مسکو شوی نو د خولې نه به بیا د مسکو بین رواني دا به څه ناشنا او خواږه نعمتونه چې کله دا ګیلاس ختم کي نو آخره کې به کیسه راځي ختامه ختامه معنی آخره کې د هغې آخره کې د هغې مسک دي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او پدې کې دې مینه وکړي مینه کوونکي یا یو معنی دا ده چې پدې کې دې فخر وکړي فخر کوونکي یو معنی دا ده چې پدې کې دې مخکې شي مخکې کېدونکي یعنی اصل کې میدان د مخکې کېدو هغه دا دی چې یو سړی د جنت نعمتونه وګټي دا نه چې دنیا دپاره منډې وایي میدان د مخکې کېدو هغه تا ته دا لګېدلی دی الله وایي جنت وګټه نعمتونه وګټه ومزاجه من تسنیم او ګډون د دغه شرابو سره به د تسنیم او ګډون
د دغه شرابو سره به د تسنیم د چینې نه وي. اوس د الله سبحانه وتعالی یو بله چینه ذکر کوي چې دغه دا کم رحیق چې مخکې ذکر شو د دې ګډون په دې کې به یا ګډون شوی د داسې چینې نه چې هغې ته تسنیم ویلی کېږي. او ځکه مفسرینو دا خبره کړې ده چې دا څښاک چې دی دا تسنیم او هغه شراب چې مهر مسک دی دا په جنت کې د اشرافو او د ډېرو عزتمنو چې اوچتې مرتبې دي د هغوی څښاک دی، د عامو جنتیانو نه دی. عینا یشرب بها المقربون، چینه ده چې څکل به کوي د هغې نه نږدې بندګان الله ته. دا چې اوس ما تاسو ته ووایي نږدې بندګان الله ته چې الله ته ډېر نږدې. ان الذین اجرموا، یقینا هغه کسان چې جرمونه یې کړي دي، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وهغوی چې ایمان والو پورې به یې خنداګانې کولې. وإذا مروا بهم يتغامزون، او کله چې به ورتېرېدل په دوی باندې نو سترګې به یې والي یو بل ته. دې بېدینو مؤمنان به کله تېر شو که نه نو دوی به یو بل ته اشارې وکړې، د سترګو اشارې، د خولې په اشارو سره مذاق به یې کو. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، او کله چې به واپس کېدل خپل کوروالو ته، انقلبوا فاکهین، واپس کېدل به خوشحالي کوونکي. یعنی داسې حال کې به واپس شو چې خوشحاله به چېرې موږ غټ کار کړی دی، مؤمنان هم تنګ کړي دي، په مؤمنانو پورې موږ خنداګانې کړي دي، د هغوی سپکاوی هم کړی دی. وإذا رأوهم، او کله چې دوی به ولیدل دغه ایمان والا، قالوا وی به ان هؤلاء لضالون، یقینا دا کسان خامخا ګمراهان دي. چا به وي؟ مشرکانو به مؤمنانو ته ګمراهان وي. الله وی وما ارسلوا علیهم حافظین، او ندی لیږلی شوي دوی په هغوی باندې څوکۍ کوونکي. الله وی ما خو دوی نه دي لیږلي چې تاسو لاړ شئ وګورئ چې دا جنتیان دي که جهنمیان دي او که ګمراهان دي او که هدایت یافته دي، خپل غم وکئ. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، نو نن ورځ هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی په کافرانو پورې به خنداګانې کوي. هل ثوب على الأرائك ينظرون، په پالنګونو به ناسي ګوري به د جهنمیانو ته. مخکې خبره تېره شوې ده که نه، جهنمیانو جنتیانو منځ کې به خبرې کېږي. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، آیا بدله ورکړی شوه کافرانو ته د هغه کارونو چې هغوی به کول؟ الله به ورته ده ووایي یا الله تپوس کوي چې بدله ورکړی شوه او که نه، نو جواب څه دی؟ او ورکړی شو. یعنی دا هغه دي چې تاسو پورې خندل، نو وګورئ که نه بدله ورته پوره ورکړی شوه. سورة الانشقاق دیتا سورة إذا السماء انشقت هم ملکی، او دیتا سورة انشقت هم ملکی. پنځیش آیتونه دی مکی دی، باعتبار د نزول درې اتیا دی. قیامت تصویر پکې بیان شوی دی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې صورتونه ذکر کړي که څوک قیامت کته غواړي: التکویر، انفطار او انشقاق. دا انشقاق دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، کله چې اسمان وچوي، واذنت لربها وحقت،
او غوږ کیږدي رب خپل ته او لایق دی غوږ یې ښودل دې سره الله چې ورته څه ووایي هغه به کوي او پکار دی چې هغه څه وکړي معنی دا ده وإذا الأرض مدت او کله چې ځمکه راښکودی شي وأذنت لربها وألقت ما فيها وتخلت او راغوزار کی هغه څه چې په هغې کې دي او خالي شي ځمکه به راښکودی شي نو د دې په دې خېټه کې چې څه پراته دي هغه به راغوزار کړي هغه څوک دي دا مړي دي نو خالي به شي وأذنت لربها وحقت او غوږ به کیږدي رب خپل ته او هم دغه لایق دي د هغې سره يا أيها الإنسان دا ګوره الله موږ ټولو ته وایي اے انسانا إنك كادح إلى ربك كدحا یقینا ته مشقت کوونکی په رسېدو کې رب خپل ته په مشقت کولو سره فملاقي نو ملاویدونکی د هغه سره اے د آدم بچیا اے انسانه ته په یو مشقت کې هر وخت د کوم وخته پورې الله سره ملاقاته پورې خو هر سړی په یو مشقت کې لګیا دی که او عمل کې لګیا دی نو بیا به راته دغه عمل میلاو شي د دغه عمل سره به دې ملاقات وشي فملاقي او د الله سره به دې ملاقات وشي نو کوه چې کوشش کې څنګه کې نو اوس ګوره هوښیار سړی به دې نه څه نتیجه راوباسي چې کوشش کې خو هر سړی دی په یو مشقت کې دی که نه نو ولې دا خپل مشقت د آخرت دپاره نه کې مشقت خو یا دنیا دپاره دی یا د دین دپاره دی که او میلاویږي تا ته هر څه په آخرت کې ته به یې وینې څه چې دې کړي نو هغه مشقت چې دنیا کې دې کړی دی او هغه د الله په نافرماني کې لګېدلی دی آخرت کې مشقت شو دنیا کې مشقت شو او چې الله د دین دپاره دې کم تکلیفونه تیر کړي دي دلته خو مشقت شو هلته نعمتونه شو فأما من أوتي كتابه بيمينه بس هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته عملنامه د هغه په ښی لاس سره فسوف يحاسب حسابا يسيرا نو زر ده چې حساب به وکړی شي د ده سره حساب اسان حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په صحیح بخاري کې شته نورو کتابونو کې هم دی من نوقش الحساب عذب الله چې د چا سره مناقشه په حساب کې شروع کړه مناقشه یعنی ولې څنګه چې الله دا چا سره هم شروع کړه که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دی تباه یقیني دی جهنم ته ځي نو عایشې ورته یا رسول الله نو دا خو الله وایي چې فسوف یحاسب حسابا یسیرا حساب خو به کي هغه ورته عایشې لیس ذاک بالحساب هغه دا حساب نه دی ولكن ذلك العرض دغه ته عرض ویل کي حساب دو قسمه دی یو دی حساب عرض یو حساب مناقشه یعنی صرف به الله دی مؤمن ته اوښی عرض خو ته وایي چې تا دا کړي دا کړي دا کړي حدیث کې راځي الله به ورته وایي چې په دنیا کې مې د باندې پرده اچولې دلته باندې پرده اچوم زه او هغه بل هغه سره مناقشه کېږي ولې دې ولې کې تباهي ده ټوله او دا راته ووایم که موږ کې چا ته م الله ووایي که چې ولې نو یقیني جهنم د ده ځای دی چا سره جواب شي ده ولې هیڅ چا سره جواب نشته صرف د الله په رحم به موږ جنت ته ځو یعنې که یو تپوس یې رانه وکړو چې ولې نو موږ سره هیڅ جواب نشته الله دې زموږ عملنامې موږ ته هم په ښه لاس راکړي وينقلب إلى أهله مسرورا او واپس بشي خپل اهل ته خوشاله اهل چې د کوم په جنت کې دی هغوی سره به خوشحاله میلاو شي
وأما من أوتي كتابا وراء ظهري او هر چی هغه څوک چې ورکړی شي هغه ته عملنامه د هغه وروستو د شا د هغه نه. ګوره د دې عملنامې باره کې چې ورکړی کېږي دې باره کې درې قسمه ایتونه او حدیثونه دي. یو په ښی لاس عملنامه دا واضح دی چې دا جنتیان دي. دویم په ګس لاس، دریم شاته یعنې لاس به له شاته کي او عملنامه به ورکوي. نو دا دوه آیتونه، دا دوه قسمه آیتونه او دوه قسمه حدیثونه دا جمع کېږي داسې چې دی چا ته چې الله عملنامه په ګس لاس کې ورکوي نو ده ته به یې شاته ورکوي، یعنې دا ګس لاس به له شاته واړوي بیا به له عملنامه ورکوي. نو دواړه جمع شو. اوس دلته یې څه ویلي دي؟ وراء ظهره، وروستو د شا د هغه نه. پرون سورة الحاقه کې تیر شو چې په ګس لاس به ورکړی نو دې کې څه ټکراو نشته. فسوف يدعو ثبورا، نو زر دی چې رابلي به هلاکت لره، چغې به وایي چې زه څه شوې، زه هلاک شوې، زه مړ شوې. ویصلى سعیرا، او ورننوځي به اور سوځونکي ته. إنه كان في أهله مسرورا، یقینا دی په اهل خپل کې خوشحاله و. إنه ظن أن لن يحور، یقینا د ګمان کو چې هیڅ چېرې به واپس نشي الله ته. بلى إن ربه كان به بصيرا، بلکې یقینا رب د و په د باندې لیدونکی. دا خو صرف د ګمان و، نور خو الله ته هر څه پته و. فلا اقسم بالشفق، نو خامخا زه قسم خورم په سوروالي د ماښام. واللیل وما وسق، او په شپه او هغه څه چې شپې را جمع کړي. په دې باندې الله وایي زه قسم خورم. وما وسق، او هغه چې را جمع کړي نو شپې څه را جمع کړي؟ په زور وویلئ. سپومۍ، ستوري، خو شپه ده. سپومۍ، ستوري، څاروي، انسانان هم را جمع شي خپلو ځایونو ته. نو ټول خپلو ځایونو ته، پیریان ټول خپلو ځایونو ته واپس راشي، را جمع شي د شپې د لاسه. والقمر اذا اتسق، او په سپومۍ باندې کله چې پوره شي. لترکبن طبقا عن طبق، خامخا تاسو به سواره شئ په یو حال وروستو د بل حال نه. یعنی تاسو به په قسمه قسم حالاتو باندې تیریږئ. دا د الله فیصله ده. ګورئ ښه، حالا بعد حال. عبدالله بن عباس وی یو حال نه به بل حال ته، او بل نه بل ته، او بل نه بل ته، او په دې طریقې سره دا ژوند رواني. کله به د سختې نه راحتې ته وړي، کله به د راحتې نه سختې ته وړي، کله به د غریبۍ نه مالدارۍ ته وړي، کله د مالدارۍ نه غریبۍ ته، کله د روغ صحت نه بیمارۍ ته، کله د بیمارۍ نه روغ صحت ته. او داسې به زی اخره کې څه مرګ، برزخ ته، ارض محشر ته. د ارض محشر نه یا جنت ته یا جهنم ته. فما لهم لا يؤمنون، نو څه وجه د دوی لره چې ایمان نه راوړي. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، او کله چې لوستلی کېږي په دوی باندې قرآن دوی سجده نه کوي، عجزي نه کوي، غاړه نه ایږدي. دا ټولې خبرې پکې داخلي دي. نو دوی له الله د آیتونه فایده نه ورکوي، ځکه چې دوی پکې سوچ نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون، بلکې هغه کسان چې کفر یې کړی دی دروغجن ګڼي. څه؟ او قرآن. دغه جواب ما وغوښتو ځکه چې نږدې د قرآن بحث وشو.
نو دوی قرآن دروغجن ګڼي نو ځکه خو ته سجده نه لګوي کله چې د تلاوت کېږي نو د سجدې ځای راشي دوی نه لګوي او بل سجده معنی عجزي نه کوي مخې ته غاړه نه ایږدي والله اعلم بما یوعون او الله پوه دی په هغه څه چې دوی یې راجمع کوي راجمع کوي په سینو کې الله ته د هغې پته ده فبشرهم بعذاب أليم نو زیری ورکه دوی ته په عذاب دردناک سره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک لهم اجر غیر ممنون دوی لره اجر دی نه ختمیدونکی دا خلک به الله د عذاب نه ساتي سبا به د سورة البروج نه شروع کړو د سبا په باره کې ټولو ملګرو ته دا خبر ورکو او بیا مخکې ورسوئ او ملګري خبر کوي سبا به انشاءالله ماسپخین شروع کړو د سورة البروج بیا به د هغې نه بعد یعنې دا لږ دی یو څو مخه یې دومره ډېر نه دی او سیم آخرني صورتونه یې دا واضحه دي نو بیا به د یو څو ملګرو علماو بیانونه به مختصر نصیحتونه به بیا به شهادې انعامات او چې څه دي هغه به تقسیم شي مازدیګر منځه نه مخکې چې وروسته وخت بیا ډېر کم دی او تقریبا ماشاءالله دې کال چې کم ملګري دلته موږ سره یعنی حاضر شوي دي ښه په مخه نو هغسې 1.5 سل کسان دي چې کوم هر وخت راغلي دي نو دغه کسان له چې شهادې او سند ورکوي ډېر ټیم غواړي بیا بعض پکې خاص انعامات یا به هم ورکوو مازدیګر نه بعد بیا دغه 2 سورتونه او دعا اختتامي او بس نو د ختم دعا به څه ټیمي مازدیګر او د کوم سورتونه چې پاتې دي دا به ماسپښین ووایو ورسره به پروګرام هم وشي انعاماتو د سند د تقسیمولو ستاسو څه خیال دی دې باره کې چې موږ مخکې شو دغه نه تقریبا انشاءالله ماسپښین دونه مخکې به دا سورتونه ختم شي بیا یو څو ملګري به تاسو ته وعظ او نصیحت وکړي او بیا به د شهادې سندونه تقسیم شي بس مازدیګر به بیا دغه 2 سورتونه ووایو او دعا اختتامي او دغې سره مجلس ختم کړو باذن الله الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له توفیق راکړي په دې د عمل کول او نن انشاءالله یو بل زیری او زیری د پاسه د زیری چې تراویح کې ختم دی الحمدلله نن نو ماسخوتن دې جماعت کې به په تراویح کې ختم کیږي قبلة قلبي كعبة ربي